وګورو چې انسان لپاره شیطان څومره ښکاره دښمن دی او تل لپاره شیطان په دې هڅه کې دی چې د الله بندگان د الله رب العزت د دین نه منحرف کړي او هغوی په هلاکت او بدبختی کې ور وغورځوي. حضرت وهب رضی الله تعالی عنه په خپل کتاب کې لیکي په مستندو واقعاتو کې هغه لیکي چې په بني اسرائیلو کې یو عابد و چې د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد بل څوک نه و. تل لپاره به هغه دا کوشش کوه چې په خپل ژوند کې الله د خپل نه راضي کړي او د الله اوامرو او د الله احکامو باندې عمل کوه. د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد څوک نه ول. په دغه کلي کې 3 ورونه ول او د دې ورونو 3 ورونو یوه خور هم وه او د 3 ورونو او دا یوه خور چې دوی درلودله دوی ځان ته بل څوک خپلوان او اقارب نه درلودل. نو اتفاقي طور باندې دا 3 ورونه یو ورځ لاړل جهاد ته، خو په دې سوچ کې ول چې موږ به دا خپله خور چا ته پرېږدو چې د دې سرپرستی به څوک کوي. بالاخره د 3 ورونو ته د دې عابد نه او د دې عبادت ګزار نه بل څوک په سترګو کې ورته رانغلل. نو په خپلو کې کېناستل چې د دې عابد نه بل اعتمادي انسان خو زموږ لپاره نشته دی، دا خپل خور به دې سره پرېږدو او موږ به لاړ شو د الله رب العزت په لاره کې به جهاد کوو. نو دا 3 واړه ورونه راغلل عابد ته. د عابد او د عبادت ګزار انکار وکړه چې هیڅکله زه دا کار نشم کولی، ستاسو خور زه نشم ساتلی. بالاخره د 3 ورونو د عابد په دې باندې مجبوره کړه چې د دوی خور به د عابد ساتي. نو د عابد او عبادت گزار دا جنۍ په جدا کور کې هلته استوګنه کړه او د هغه لپاره خوراک او څښاک هلته ورستوه او هر څه به یې ورته په دروازه کې ایښودل او بیرته به خپلې عبادتخانې ته راته. تر ډیر وخته پورې دا طریقه جاري وه. آخر دا چې یوه ورځ عابد ته شیطان راغی. وګورئ تاسو د شیطان دښمني قدرمنو اوریدونکو. شیطان تل لپاره په دې هڅه کې چې د الله بندگان د اسلام لارې نه منحرف کړي هغه په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. او هغه انسان چې د شیطان ومنله او د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه یې سرغړونه وکړه، الله رب العزت هغه په خپل قهر و غضب کې گرفتاروي. اوس به تاسو واورئ. نو شیطان عابد ته راغی او دا یې ورته ویلې چې ته خو خوراک راوړې او دې جنۍ ته په دروازه کږدي، کیدای شي چې کله دا جنۍ خوراک پسې دې دروازې ته راشي چې دا خوراک پورته کړي د بل چا نظر به پرې پرېوځي او دلته به بدنظري وشي. نو بهتره دا ده چې ته دا خوراک په خپله دروازې نه دننه وروړې هغې جنۍ ته یې تسلیم کړي. عابد دا خبره ومنله او کور ته یې تلل شروع کړل. وروسته د دې به هغه خوراک کور ته دننه وروړه هغې جنۍ ته به یې تسلیم کړ، خو خبرې به ورسره نه کولې. شیطان بیا راغی عابد ته. عابد ته وویل چې ته خو خوراک راوړې دې جنۍ ته تسلیموې او بیرته خاموش ګرځې، خبرې ورسره نه کوې، بیرته روان شي. نو هغه عاجزه ده، یوازې په کور کې د څه نه څه خبرې ته هغې سره کوه چې دا پریشانه نشي او الله رب العزت به تا ته لوی اجر درکړي. دا د شیطان نصیحت دی دې عابد ته. نو عابد دا خبره هم ومنله. څه موده پس شیطان بیا راغی دې عابد ته او عابد ته دا ویلې چې دا جنۍ خو عاجزه ده، بېکسه ده، ته دې سره یو ځای په دې کور کې پاتې کیږه، نو ستاسې خوراک او څښاک او ټول معاملات به یو ځای وي. دا ډیره بهتره خبره ده او د دې زړه به هم خوشحاله وي. نو عابد دا خبره هم ومنله، د شیطان دا خبره یې ومنله. شپه ورځ به په دې کور کې دې جنۍ سره یو ځای و. بالاخره د الله رب العزت غضب و لعنت په دې عابد باندې پرېوته. د شیطان خبره یې ومنله. جنۍ ته یې په بده سترګه باندې وکتل چونکه هغه بېوسه وه، د هغې څوک نه ول. د عابد مرتکب د فساد اخلاقي شه. چې کله مرتکب د فساد اخلاقي شه نو د دې نه یو ماشوم پیدا شه. نو شیطان بیا راغی او دې عابد ته یې ویلې چې دا بچی ته مړ کړه، ځکه که د دې جنۍ ورونه راشي او دا بچی وویني نو کیدای شي دوی تا په قتل ورسوي. نو د عابد جګ شه هغه ماشوم یې په قتل ورسوه. څه وخت بعد بیا شیطان راغی او دې عابد ته یې ویلې که د دې جنۍ ورونه راشي نو دا جنۍ به د خپلو ورونو نه حال پټ نه کړي، هغه حال به خامخا د خپلو ورونو ته وایي.
نو ته به بدنامه شي او تا به مړ هم کړي. نو ښه دا ده چې دا جنۍ ته هم ووژنې او کوم ځای دفن کړي. نو چې کله د جنۍ ورونه راغلل نو ته دا ورته ووایه چې دا جنۍ مړه شوه او په فلانه هدیره کې هغه ما ښخه کړه. نو په دې خبره به د ستا وي. عابد د شیطان دا خبره او دا مشوره هم ومنله. دا مظلومه جنۍ هم ذبحه کړه او دفن یې کړه، په خپل کور کې یو ځای دفن کړه او ښخ یې کړه. څه وخت وروسته چې د دې جنۍ ورونه راغلل، د عابد کور ته راغله چې د خپلې خور د حال او احوال پوښتنه وکړي. عابد چې کله د دې ورونه ولیدل نو عابد په ژړا شو او دا یې ورته ویله چې هغه خو ډېره نیکه جنۍ وه، خو هغه وفات شوې ده او په فلانکي ځای کې ما هغه دفن کړې ده. او دې عابد ډېر د غم او د درد اظهار وکړه د ورونو په مخه کې. کم قبر چې ورته ښودلی و نو د دې ورونه لاړل هلته په هغه قبر باندې د خپل خور ته یې دعاګانې هم وکړې. نو چې کله ورونه د شپې کور ته راغلل نو شیطان د یو مسافر په شکل باندې او هر یو ورور ته جدا جدا په خوب کې راغی او دا یې ورته ویلې چې ستاسو هغه خور چې عابد کره وه هغه څه شوه؟ دې ورونو ورته ویلې چې هغه خو وفات شوې ده. نو شیطان ورته ویلې چې دا ټول دروغ دي. هغه عابد سره چې ستاسو خور وه هغه عابد په بده سترګه ورته وکتل او بل آخره د ستاسو خور یې ووژنله او په خپل کور کې هغه دفن کړې ده. که ستاسو یقین نه وی نو تاسو لاړ شئ هغه پلانکی ځای تاسو ولټوئ او کوم قبرستان او کوم قبر چې عابد تاسو ته درښودلی هغه ټول دروغ دی، هغه دروغ وایي. نو چې کله سحر شو دوی په دې تعجب کې ول او خپل خوبونه یو بل ته بیان کړل. هغه ټول خوبونه یو شان ول. نو دا ورونه لاړل، سحر چې شیطان کم ځای ورته ښودلی ول هغه یې ولټوه. نو رښتیا هلته د خپل خور مړه پرته وه او هغه یې راویستله. چې کله عابد ته راغلل، عابد په دې خبره باندې او په خپله ګناه باندې اقرار وکړه. نو دا عابد یې هغه حاکم د وخت او قاضي ته حواله که، هغه ته یې وسپاره. نو فیصله په دې باندې وشوه چې عابد باید قتل کړی شي او سولی شي، په دار باندې وخیزولی شي. نو چې کله فیصله د اعدام وشوه بیا شیطان راغی دې عابد ته او دا یې ورته ویلې چې دا هر څه خو ما وکړل، خو اوس ته د کفر کلمه ووایه نو زه به تا د دې دار نه او د دې پانسي نه آزاد کړم، خلاص به دې کړم. نو چې کله د کفر کلمه ویله شیطان ترې حرکت وکړ، شیطان ترې لاړه او دا عابد د دې حاکم او د قاضي په ولکه کې پاتې شه. نو هغه پانسي که اعدام یې کړه او بې ایمانه د دنیا نه لاړه. نو قدرمنو اوریدونکو، د شیطان چې څوک مني د هغه انجام به دا وي لکه امام وهب رحمه الله چې په مستندو واقعاتو کې دا واقعه نقل کړي. یو به کافر د دنیا نه لاړ شي، دویم به بې عزته هم په دنیا کې وي او هم په آخرت کې، او دریمه مسله دا ده چې د عبادت دپاره علم ضروري دی. ځکه هغه عابد چې هغه جاهل وي، په دین کې پوره معلومات نه لري، د هغه دوکه او د هغه فریب شیطان لپاره ډیر آسانه ده چې هغه د اسلام مستقیم لارې نه منحرف کړي او په هلاکت او بدبختي کې گرفتاره کړي. ځینې نن ورونه دي چې په دین کې پوره معلومات نه لري او تل لپاره عبادت کوي او یو عالم ته هغوی هم په سپکه سترګه باندې بیا ګوري. نه، د عبادت دپاره علم ډیر ضروري دی، کنې داسې به الله تباه کړي، په داسې کندو کې به وغورځوي لکه څنګه عبد شیطان په خپل هلاکت او بدبختي کې گرفتاره کړه. نو قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راسو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ.